فرانسیسکا اوهل د ټیکسټایل یا نساجي ټکنالوژي په برخه کې تحصیل کوي او د پایداره تار په لټه کې ده. په اصطلاح د ګړندي فیشن د صنعت د اغیزو سره ښه بلده ده او نه غواړي د هغې برخه اوسي. Ich würde gerne eben nicht den Plastikmüll von morgen produzieren, sondern ich will Textilien wieder produzieren, die beim Kunden wertgeschätzt werden und die eben nicht 300 Jahre brauchen, auseinanderzufallen. په ځانګړې توګه مصنوعي تارونه چې د ګړندي فیشن په برخه کې ډېر په زړه پورې دي هغې ته د منلو وړ نه دي. هغه همداراز نه غواړي یو شمېر طبیعي وړۍ لکه کشمیر، انګورا او یا موهار وکاروي ځکه چې تولید یې په زیاتره مواردو کې د ژویو د ځورېدو او د ډېرو منابعو کارولو په معنا دي. کله چې هغه د برلین د فیشن ډیزاینر آن کاترین شونبروک سره آشنا کېدله نو هغې یوه ثابته نظریه درلوده. دا به ډېره Es hat eben Klick gemacht, als ich meine Mutter dabei beobachtet habe, wie sie ihre 2 langhaarigen Hunde ausgekämmt hat. Und da war der Beschluss sofort gefasst, dass ich aus dieser weichen Wolle versuche, Garn zu spinnen, was ja auch direkt geklappt hat. د سپیو ځانګړي نسلونه لکه دغه سامويد د عادي ویښتانو ترڅنګ یو بل لاندینی د وړیو قشر هم لري چې په منظمه توګه باید ګومنځ شي. په تیره بیا په پسرلي کې د وړیو د اچولو پر وخت ډېر مقدار ویښتان په لاس راځي چې زیاتره وخت هغه کثافات ته غورځول کېږي. دواړه غواړي له دې ویښتانو څخه استفاده وکړي او د وړیو له شوقي ټولونکو څخه یې راونیسي، خو په هیڅ صورت نه غواړي چې په صنعتي توګه د تولید لپاره یې د سپیو ساتنې ته هڅونه رامنځته شي. د سپي د ویښتانو د ټوکر پر ځانګړنو د راتلونکي دا انجینره قانع ده. اوس د سپیو د مالکانو او پالونکو یو سرتاسري شبکه باید رامنځته شي څو اړینه اندازه ویښتان ترلاسه شي. له وړیو د تار جوړولو یوه فابریکه یې موندلې ده. لومړی د سپیو وړۍ باید ومینځل شي. دا کار اسانه دی ځکه د پسه او نورو ژویو په پرتله د سپي ویښتان لږ غوړ دي. د سپي وړۍ پر 2-3 درجو تولید کېږي. Wahrscheinlich mit den Granhaaren zu tun. د سپي وړۍ تر یو څو مغازو رسېدلې دي لکه دلته په برلین کې. دا په لاس د اوبدلو لپاره د نورو وړیو سره ګډ شوي دي. د فرانسیسکا لپاره یو مهم ګام تر څو وپوهېږي چې آیا خلک د سپي وړۍ ته غاړه ږدي او که نه. Manche sind erstmal total erschrocken und denken, Hund, und geht ja gar nicht. Und dann sagen wir auch, das ist im Prinzip genauso wie ein Schaf. Dann fragen sie natürlich, ob es riecht, wenn es regnet zum Beispiel oder wenn es nass wird. Und dann sagen wir, nö, eigentlich nicht, ganz normal. Man kann die auch ganz normal mal kurz durchdrücken. Alles schick eigentlich. Und dann kaufen sie auch. د شوقي اوبدونکو څخه نیولې بیا په صنعتي توګه تر کارېدنې پورې پر مخ لا اوږده لار پرته ده. Wir haben mit Industriepartnern schon gesprochen. Es ist immer ganz wichtig, im Dialog zu sein, um auch zu verstehen, was braucht der Kunde von uns. Wir entwickeln ja das Produkt. Und wenn die uns dann sagen, okay, ihr könnt wiederkommen, wenn ihr anfangt, 15 Tonnen zu produzieren, dann ist das schon sowas, okay, aha, dann müssen wir wirklich erstmal so groß werden. Das ist nochmal ein anderer Step als jetzt im Handstrickgarn, wo es reicht, wenn wir 200 oder 400 Kilo haben. دا چې د رایټ لینګن د لابراتوار نتایج به د سپو د وړیو په صنعتي کچه پر کارولو صدق وکړي او که نه، دا پوښتنه لا ځواب شوې نه ده. ډېر انکشافي کار ته لا اړتیا ده چې د یو شمېر تمویلي پروګرامونو په برکت شونی دی. په ځانګړې توګه د هغو مشتریانو نظر هم ډېر مهم دی چې وړۍ په مسلکي توګه کاروي. د پایدارۍ په برخه کې مشهوره یوه ډیزاینره د خپلو نویو تولیداتو لپاره د سپي وړۍ کاروي. نن مې له ځانه سره زموږ د صنعتي وړۍ یو څو اوبدل شوي نمونې راوړي دي. دا بل ډول ښه کیفیت لري. موږ اوس کولی شو تار یې نور هم لرې کړو څو یې د اوبدلو په صنعتي ماشینونو کې وکارولی شو. Das hier ist natürlich eine tolle دا رښتیا یو ډېر ښه ترکیب دی. د خپلې ځلا له کبله ډېر د ښه کیفیت بریښي. یو بل څه چې کیفیت نور هم عالي کوي د سپي د ویښتانو پشم دی چې له امله یې دا نور هم د ښه کیفیت ښکاره کوي. Von den Hundehaaren. Zum Thema Hundewolle bin ich ja sozusagen ein Early Adopter, weil ich sofort verstanden habe, dass es so ein Konzept ist, das ich umsetzen möchte und will, mit dem Material zu arbeiten, das sonst weggeschmissen wird. Das dann auch noch lokal produziert wird, ist natürlich ein Traum. Und so habe ich vor einem Jahr, glaube ich, schon angefangen und habe die ersten Samples daraus genäht. Die Herausforderung war tatsächlich eher, dass es am Anfang eben ein bisschen flust. Da muss man sich einfach dran gewöhnen oder eben vielleicht nicht schwarz tragen, was ja die Designerkrankheit
کولو دی چې زه یې لا اټکلولی نشم ما یوازې اوس یو سمپل جوړ کړی چې په ازمایښتي توګه یې مې اغوستي واقعا هیجاني یم چې آیا د پیرودونکي به خوښ شي او د سپي وړۍ اغوستلو ته به چمتو شي. Und bin wirklich gespannt, wie die Kunden das annehmen und aufnehmen, Hund zu tragen. د سپي وړۍ به د ټوکر صنعت ته ډیر تغییر ورنکړي، خو د ټوکر ارزښت د قایلېدو په برخه کې به خپله ونډه ولري.